سلامونه. زه نن غواړم یوه داسې پوښتنه له تا وکړم چې کله درنه چا نه یې کړي یا ډېرو کمو خلکو درنه کړي. څنګه یې؟ ته به ووایې چې دا پوښتنه په ورځني ژوند کې هر څوک له مانه کوي چې څنګه یې. خو زه په دې عقیده یم چې ډېر خلک د ورځني مجبوریتونو یا د ژوند د عادتونو نه دا پوښتنه کوي چې څنګه یې. هغوی له زړه نه غواړي چې ستا په حال پوه شي چې ته څنګه یې، ځکه هغوی زړه کې دومره شکایتونه، ګیلې او مشکلات لري چې ستا دغه مشکل، دغه غم، دغه درد په زړه کې چې د څه دي هغې اورېدلو ته هېڅ وخت نه لري. هغوی یوازې دا پوښتنه کوي څنګه یې. که ته ورته ووایې چې زه ښه نه یم، ډېره خواخوږي چې تا سره وکړي د دوی خدای په خیر کې، خدای لوی دی. هغې نه اخوا نه غواړي ستا په مشکلاتو، ستا په ژوند، ستا په هغو کړاوونو چې دې په دې ژوند کې تېری، ستا په هغو دردونو تا په دې ژوند کې تېر کړي دي، یا ستا په هغو فکرونو چې ته راتلونکي ته لرې، یا ته له هغو فکرونو چې راتلونکي کې ډار ته لرې چې یاره که داسې وشي دا به څنګه شي، زما ژوند به څنګه شي، کورنۍ به څنګه شي، دا به څنګه شي، هغه به څنګه شي. دغه ټول مشکلات ستا هېڅوک نه درکوي. زه غواړم پوه شم چې ته ووایې څنګه یې. هو، زه دا پوښتنه له تا نه کومه، ځکه یې کوم چې تا نه شاید دا پوښتنه چا نه یې کړې. زه پوهېږم دغه پوښتنه ته ما ته جواب نه سې راکولی، خو یو ورځ له ځان سره کښېنه او ووایه زه ښه یم، یا زه دغه مشکل لرم. په یو کتابچه یې ځان سره ولیکه، په یو قلم یې ځان سره ولیکه، ځان مخې ته یې کښېږده او ویې لوله او ووایه زه دغه مشکلات لرم، زه د دې د حل لپاره باید یوه لاره ولرم، یو څوک باید ژوند کې ولرم چې دغه مشکلات ورته ووایم، یا زړه کې مې چې کوم بغض یا درد یا په چا باندې چې باید دا زړه خالي کړم، یو څوک پیدا کړم او ورته ووایم چې زه دغه مشکل لرم، خپل زړه ورته خالي کړم. او یا هم که څوک نه پیدا کېږي، نو زه باید په ژوند کې داسې یو ټارګټ وټاکم چې هغه یوازې دغه ټارګټ چې زه باید دغه مشکلات حل کړم، دغې ته رسیدګي وکړم، له دغه جنجال نه ځان خلاص کړم. دغه په ژوند کې یو ټارګټ وټاکم. زه له زړه درنه پوښتنه کوم، په ما له زړه ګران یم، ځکه زموږ په ټولنه کې نه ورور، نه خور، نه مور، نه پلار، هېڅوک خپل خپلوان نسي درک کولی، ځکه هغوی بیچارهګان هم چا نه دي درک کړي. موږ ټول په داسې یوه ټولنه کې لوی سوي یو چې زموږ ژوند د جنګونو، دردونو او کړاوونو سره تېر شوی او تېرېږي، روان ده. نو موږ دغو حالاتو ته یا دغو خبرو ته هېڅ وخت نه لرو چې یو بل درک کړو، یو د بل درد واورو، یو د بل خبرې ته غوږ ونیسو، یو د بل په درد باندې ودردېږو، ووایو چې یاره ته رښتیا دغه مشکل لري او موږ یې درک کړی سو. هر چا ته چې موږ مشکل ووایو هغه خاندي، ځکه هغه خپله هم دغسې شوی او همدغسې لوی شوی. نو زه بیا هم درنه له زړه پوښتنه کوم چې څنګه یې.